السلام علیکم. د هر کور مکتب ګرانو زده کوونکو د دریم پړاو 14 لوست ته ښه راغلاست. هیله کوو چې د 14 لوست له پیل د مخه دا دوې پوښتنې جواب کړئ. اول، کاپ د انګلیسي د کوم توري معادل دی؟ دوهم، ګاپ د انګلیسي د کوم توري معادل دی؟ هیله د خپل نوي درس ته ښه متوجه اوسئ او په دا 14 لوست کې د دوو نورو تورو لام او میم معادل توري درته وړاندې کوو. د لوست د پیل توری لام دی چې په پښتو حروفو د لام نوم دغه ډول لیکل کیږي، لام، او غږ یې د انګلیسي ژبې د ال په توري تلفظ کیږي او په انګلیسي حروفو د لام نوم داسې لیکل کیږي، لام. اوس د لام توری په درو لغاتو کې د انګلیسي معناګانو سره یو ځای وړاندې کوو او هیله ده چې راسره تکرار یې کړئ. لیري په انګلیسي داسې لیکل کیږي، لیري، او د لیري انګلیسي معنا ده فار. لمونځ په انګلیسي داسې لیکل کیږي، لمونځ، او د لمونځ انګلیسي معنا ده prayer. لوبه په انګلیسي داسې لیکل کیږي، لوبه، او د لوبه انګلیسي معنا ده game. د دا لوست دوهم توری میم دی چې په پښتو حروفو د میم نوم دغه ډول لیکل کیږي، میم، او غږ یې د انګلیسي ژبې د ام په توري تلفظ کیږي او په انګلیسي حروفو د میم نوم داسې لیکل کیږي، میم. اوس د میم توری په درو لغاتو کې د انګلیسي معناګانو سره یو ځای وړاندې کیږي. هیله کوو چې راسره تکرار یې کړئ. مار په انګلیسي داسې لیکل کیږي، مار، او د مار انګلیسي معنا ده سنیک. مرغه په انګلیسي داسې لیکل کیږي، مرغه، او د مرغه انګلیسي معنا ده برد. مزل په انګلیسي داسې لیکل کیږي، مزل، او د مزل انګلیسي معنا ده distance. د هر کور مکتب ګرانو زده کوونکو تر 18 لوست پورې تاسې د خپلو ملګرو سره داسې لغاتونه راته پیدا او په کمنټ کې ولیکئ چې لام او میم پکښې راغلي وي. خوشحاله ژوند ولرئ. الله مو مل شه.